السلام علیکم محترمین. الله تعالی مو جوړ او روغ او آباد لره. الله تعالی مو تل ژوندي او خوشحاله لره. محترمین، له یو نوې وظیفې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. دا وظیفه خاص د جمعرات او د جمعې په ورځ باندې، خو په نور ورځو یې هم کولی شئ، خو کوشش وکړئ د جمعې په ورځ باندې یې وکړئ. دا داسې وظیفه ده محترمینو چې د قبولیت د دعا د قبولیت لپاره، د قبلېدلو لپاره مجرب عمل ده. د حاجت د پوره کېدلو لپاره طاقتور عمل ده. په نکاح کې د اسانتیا لپاره یو مجرب عمل ده. په رشته کې د زړه د خوښۍ د رشته د پیدا کېدلو لپاره مجرب عمل ده. د رزق د تنګي لپاره له هغه ځای څخه به الله تعالی و انسان ته رزق ورکوي چې د انسان سوچ او فکر او ګمان هم نه وي هغه طرف ته. د دې لپاره یو مجرب طاقتور بهترین عمل ده. هیڅ کله به بیا له فقر او مسکنت او له غریبي سره نسی مخ، خو به انتها زیات کرامات لري. داسې نور ډیر حاجتونه چې د انسان په ژوند کې راځي، د هغو ټولو لپاره دا یو مجرب عمل ده. د جمعې په ورځ کوشش وکړئ، په دې ورځ باندې تاثیر زر کوي، په دې ورځ باندې قبولیت زر راځي، په دې ورځ باندې دعا زر قبلیږي. نو تاسو ورته غوږ سئ. په دې کې که ستاسو هر حاجت و د هغه لپاره یا تاسو ووایاست، انشاءالله الله تعالی به ستاسو هغه حاجت پوره کړي، ستاسو د زندگی مشکلات به ختم کړي، ستاسو د زندگی پریشانیانې که هغه هر څومره سختې پریشانیانې وي، الله تعالی به د دغه وظیفې په برکت سره ختم کړي. که هر څومره مشکل کار وي، الله تعالی به درته اسانه کړي. که هر څومره ناممکن حاجت وي، الله تعالی به درته پوره کړي. محترمینو، د جمعې له لمانځه نه بعد کله چې د جمعې له لمانځه نه فارغ سواست، یا غفار اغفر لی ذنوبی، هر هغه کس چې د جمعې له لمانځه نه فارغ سي سلواره دا تورې ووایي، یا غفار اغفر لی ذنوبی، الله تعالی به د تنګي د رزق ورڅخه ختم کړي او بې ګمانه پر هغه ځای باندې به رزق دته ورکړي چې د طرف به نه، د ده فکر به هم نه وي هغه طرف ته، د ده ګمان به هم نه وي، د ده سوچ به هم نه وي. او الله تعالی جل جلاله به د ده له کورنۍ، د ده له عیال، د ده له کور څخه به د رزق تنګوالی د ټول عمر لپاره ختم کړي. او الله تعالی به دته دومره مغفرت وکړي چې الله پاک جل جلاله به دی له ټولو کړو ګناهو څخه معاف کړي، او الله تعالی به دته عفو وکړي، او الله پاک جل جلاله به دی په هر کار کې کامیاب کړي. او بل وظیفه دوستانو، د جمعې د لمانځه نه مخکې چې یو انسان غسل وکړي او غسل کړی وي، تر هغه نه بعد د جمعې لمونځ سوی نه وي او د جمعې لمانځه ته دی تللی نه وي، په دې دوران کې په یو داسې خلوت کې، په یو داسې آرام ځای کې کینی چې هیڅوک هم نه وي، او دغه ذکر تقریبا سلواره ووایي، الله الله، د ده هر مقصد به الله تعالی پوره کړي، د دی په هر کار کې کامیاب شي، په هر کار د دنیا کې به دته الله تعالی ترقي ورکړي، چې هر څومره مشکل حاجت وي هغه به الله تعالی ورپوره کړي، او چې هر څومره تکلیف سره مخ له هغه ټولو څخه به الله پاک جل جلاله خلاص کړي. دا دوی وظیفې. درېیمه وظیفه، د جمعې د لمانځه نه بعد کم یو انسان چې د جمعې لمونځ وکړي او بیا د جمعې له لمانځه نه بعد چې د مازدیګر لمونځ پر ورپسې ده، د مازدیګر لمونځ وکړي. د مازدیګر لمانځه نه بعد پر قبله شریفه باندې کینی، که په کور کې وي، که په مسجد کې وي، که نارینه وي، که زنانه وي، دغه توري، دغه اسم اعظم مبارک شروع کی، یا الله یا رحمان یا الله یا رحمان، تر هغه وخت پورې چې څو لمر ولیږي، الله تعالی ته لاس پورته کې دعا وکړي، فورا الله تعالی دعا قبلوي. محترمینو، ما تاسو ته مخکې وویل چې د جمعې په ورځ باندې یو داسې ساعت ته د انسان دعا پر هغه دستي قبلیږي، د انسان دعا په هغه وخت کې قبلیږي، فورا قبلیږي، خو هغه وخت چاته معلوم نه ده،
خو ډیر علما او کرامو لیکلی چې د مازیګر لمانځه نه بعد د ماقام تر منځ په دغه دوران کې ده. نو که انسان دغه وظیفه شروع کړي د مازیګر لمانځه نه بعد د جمعې په ورځ باندې یا الله یا رحمان یا رحیم، نو الله پاک جل جلاله تعالی سپورته کې په دغه ورځ بیا په دغه وخت کې الله تعالی د هر دعا قبلوي او په دغه وخت کې د هر خواست قبليږي او په دغه وخت کې د هر حاجت الله پاک جل جلاله ورپره کوي. بلکې یو انسان غواړي چې الله پاک جل جلاله دی بل چا و مپزړه کې د محبت ورواچوي یا مثلا په یو ځای کې د رشتہ منظوره قبول وي خو هغه مابینس کې رکاوټ یې هغه ختم سي او د لغه ځای څخه وصل سي یا د زړه نکاح پیدا کړل سي. نو هغه د جمعې د لمانځه نه بعد یو سلو فنزو سواره سبوح قدوس رب الملائکه والروح دا وایي او لهغه نه بعد پر یو خړون کې شی باندې ولي کې مثلا شي ډوډۍ دا خپل یو هم وخوري په هغه چا باندې یو هم وخوري چې غواړي تر مابین یې محبت پیدا کی که خزه او خپل خاوند وي یا مثلا په یو ځای کې د نکاح کول غواړي یا له ځان ته یو دوست وي هغه له د څخه ناراض وي هغه ځان ته راضي کول غواړي ان شاء الله الله پاک جل جلاله به ټول هغه رکاوټونه هغه اختلافات ختم کی د دواړه بسره وصل سي او الله پاک جل جلاله به د دوی په زړه کې محبت پیدا کی. بلکې یو انسان د جمعې لمانځه نه مخکې دا بل وظیفه ده د جمعې لمانځه نه مخکې یا وروسته سلواره دغه توري وای یا بصیر یا بصیر الله پاک جل جلاله به په خپل حفاظت کې وساتي، الله تعالی به د دښمن له شر څخه وساتي، الله تعالی به د انسانانو له شر څخه وساتي، الله تعالی به له هغه چا څخه مثلا امسایه وي د ضرر رسوي یا مثلا د عزیز قریب ملګری دوست وي د تکلیف رسوي د اولاد ته د کورنۍ ته د ټولو څخه الله تعالی جل جلاله په خپل حفاظت او کرم سره په خپل حفاظت کې وساتي او الله پاک جل جلاله به د په زړه کې نور ور پیدا کې د په مخ کې به نور ور پیدا کې او الله تعالی به د نیک اولاد صالح اولاد ورکی او ودته الله پاک جل جلاله د نیک اعمالو توفیق ورکی او الله تعالی جل جلاله به د په دنیا کې کامیاب کړي. که یو انسان دغه یا بصیر لفظ سلواره د جمعې لمانځه نه بعد چې مثلا کم هغه سنت کیږي هغه سنت مثلا دغه په درمیان کې دغه وظیفه وای الله تعالی جل جلاله به د ټولو ګناهو څخه صفا کی هیڅ کله به د زړه مثلا غلط لارې ته نسی ولال هیڅ کله به د پزړه کې وسوسې نسی پیدا هیڅ کله به شیطان د پزړه کې غلط فکرونه سوچونه د ذهن ته ورواچ وی نه. محترمینو دغه وظیفې د سره شریک مې کې چې تاسو ته هر یو اسانه وي هغه وکي الله تعالی جل جلاله مهربان ده تاسو دغه وظیفې وکي تاسو هر حاجت به پوره سي. کچيري ما وظیفه پر سکرین باندې نه قدر نو په کمنټ کې هغه وظیفې درته لیکم نو به درته اسانه وي هغه وظیفې تاسو وکړي. اول خو کوشش کوم چې پر سکرین درکم کبه هم هیرس وي انسان ده خو بیا زه په کمنټ کې هغه وظایف درته لیکم هغه وظیفې وکي الله تعالی بستاسو هغه حاجتونه پوره کی. الله تعالی مو خوشاله او آباد لره تر بل وظیفې پورې د خدای په امان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.